د کچیرته د غلامانو ښکر کېدلی نن به د غني ښکر له اسمان سره لګېدلی که د غلام او د مزدور لکۍ کېدله د غني به په هر کې لکۍ نه جایدله مبين صاحب دا صحیح ده غني نن 2000 پښې وې که غلامانو غپلی نن به غني خبرې نه وې کړې ټول به حیا دې وي نور څه ویلې کوي چې امریکایانو اصول مات کړي هغه موافقتنامې په کوم ځای کې مات کړي دي دغه لکه څلور میاشتې کې تاسو ویل لسو ورځو کې به بندیانو خوشي کول پروسه شروع کیږي او څلور میاشتې کې مکمل خوشي کیږي طالبانو هم همدغسې مات کړي دي طالبانو هم غټې حملې ورسره هغه کړې وې هغه د ویې کړل درزې ته جیک کړه چې څومره هغوی مذاکراتو تړون نه سرغړاونه کوي همغومره طالبان هم کوي طالبان هم ورته کتلي نه دي که دا تړون ماتوي هم طالبانو خو پې نه ده کړی په چا یې نه ده طالبانو خو پې نه دي طالبانو خو دا په امریکایانو سره خبره کړې وه چې په تاسو سره وربنده په امریکایانو سره خبره کړې وه خو کړې وه که نه خو خبره روانه ده بس بندیان وځي د کابل ادارې مخکې خنډونه جوړوي امریکان لګیا دي هغه د بندیان هم خوسې کوي دغه 300 سیویلو دا هم خوسې کوي هر څه به د طالبانو په خواښه مخ ته ځي انشاءالله ځکه د دې ملک اصلي واکداران طالبان دي د اشغالګرو ملا طالبانو ماته کړه 52 ملکونه په ګونډو کړي دي طالبان حق لري چې خپل شرایط په دې خلکو باندې ومني قاري صاحب سعید خوستای که موږ سره وي لایو خپرونې ته راشئ دلته ځینې ملګري سوالونه لري قاري صاحب محترم ستاسو شتون په لایو خپرونه کې لازمي ده مبین صاحب زه دا وایم که نه چې امریکایانو باندې تاسو یو حمله ونه کړه ګوره اصول یې مات کړه ته وایې چې موږ په افغانانو حملې کوو امریکایانو تاسو سره خبره کړې وه موافقتنامه کړې وه غلط پرېږده ورور امریکایانو خو موافقتنامه کړې وه امریکایانو خو 90 فصلو کې په موافقتنامه باندې ولاړ دي په ولاړ چې نه دي هغه د کابل اداره ده دا ځکه د کابل اداره ډبول خو ولاړ دي سرباز خو داسې بوتل په سر واړو ښه امریکایان خو روان دي نو یو انجینر صاحب یو مزدور کولی شي چې د خپل بازار خبره ونه مني خنډونه جوړوی چې نورې هم نشي کولی خالي یو څو ورځې تاخیر کوی چې تاسې لیدلي مزدور نو تا ونه لیدل چې د هغوی سترې کرښې څو دفعې ماتې شو هغوی ویلې اناس حقاني نه خوشې کوو امریکان ورته ویلې خوشې که مزدوره هغوی ویلې چې طالبان د لیست مطابق نه خوشې کوو دا مجرمین دي امریکان ویلې خوشې که ما ورسره تړون کړی ده هغوی ویلې دغه 400 کسان نه خوشې کوم جرګه یې راوغوښته د جرګې فیصله هم هغسې شوله بیا هم نه تا پرون د اتمر خبرې وانه اورېدلې چې دا هم خوشې کوو د دې په خاطر چې سوله راشي نه هر څه به دوی کوي وروره مونږ امریکانو سره خبره کړې ده د دې خاورې واکمنان د دې خاورې د دې وطن له وګړو نه مو دفاع کړې ده د دې وطن د وګړو د ساتنو دپاره مو قربانۍ ورکړي کنې د کابل مزدوره اداره خو په هر کور شتون سترګې امریکایان راوسته دوی خو د مونږ ملک خرڅ کړی د مونږ ملک نه د امریکا یو ایالت جوړ کړی دوی هر څه په خپل سر کولی شو لیکن دا طالب غازیانو چې د امریکانو غاښونه یې ورمات کړل دا طالب غازیانو چې د امریکا ښکرې ورمات کړه دا طالب اتلانو چې د امریکا یې په ګونډو کړله ناټو یې دړې وړې کړه د امریکا بیسونه یې وشیندل دا هر څه طالب کړي طالب د دې حق نه لري چې نن خپل شرایط په یو ګوډاګي باندې ومني 100% دا د کابل د طالبانو حق ده چې د کابل مزدور او ګوډاګۍ اداره چې څومره راکش کولی سي راکش کړي ځکه دا په ټولو جنایتونو کې شریکو دوی په بن کې یو جوړ شوی حکومت افغانستان ته راوړی ده دغه حکومت چې اوس تاسو د حکومت په نوم پیژنئ د ټول چارواکي په بي 55 تیارې کې راوړل شوي دغسې تاسو یې مفکر بولئ د دې افتکار هوایي دهلیزونه د برق بندونه سرکونه افغانستان له اروپا سره سیال کول تش د کاغذ په نوم لیکلي یو شی و د تاسو هغه مفکر راغی شعرونه یې لملمه کړه د توپ او د ټانک مرمۍ وخړولې په دې 2 کالو کې د تاسو د مفکر څه کړي دي تاسو افغانستان د نړۍ د خندا که مونږ په نړۍ کې لومړی درجه مقام په مواد مخدر کې لرو مونږ په فساد کې د کابل مزدور اداره تر ستونې پورې غرق ده په فساد کې اول نمبر ریکارډ لري
په اخلاقي فساد کې د تا د اردو عسکر نه نیولې تر ښاروال او ولسمشره د ټول ککړ دي د داسې یو نظام به کومه خبره ومنل شي داسې یو نظام چې سر تر پښو پورې په اخلاقي فساد اداري فساد جرمونه او غلامۍ کې غرق وي هغه د دې ولس د دې دروند ولس د هغه ولس ته د امریکا او د ناټو ښکرې مات کړي دي هېڅکله نمایندګي نشي کولی تاسو ګورئ چې د کابل ادارې د غني په فرمان باندې د بین الافغاني مذاکراتو دپاره نومونه اعلان کړي هغوی په خپله وایي چې موږ په دې کې نه یو موږ سره چا مشوره نه ده کړې چې ته ځې که نه ځې د کابل اداره کوشش کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو نوم د یو واده هغه برابر کې 200-500 کسان لیږي در حال کې چې دې مذاکراتو ته 15 هوښیار کسان په کار دي بس معامله ختمه امریکایان د په خپله مخه ځي کابل کې به یو نظام جوړ شي له فساد له جرمونو او له اخلاقي فساد او له اداري فساد نه به یو پاک حکومت موږ ته راشي لیکن که دا هر څه راځي د کابل ګوډاګۍ اداره به بیا څه کوي دوی ته به رزق څوک ورکوي په صلح کې په امنیت کې دوی ته به وظایف څوک ورکوي دوی به وزیران څوک مني دا خو افغانستان کدرونه لري افغانستان پوهان لري افغانستان داسې اتلان او قهرمانان لري چې د 250 هیوادونو عسکر او قوت او زور په افغانستان کې په ګونډو کې تر پښو لاندې کړه هر څه ورته مات تار او مهار کړه مبین صاحب تاسو خو زه فکر وکړم چې دا ګوډاګی دا دولت مفسد فکر نه فکر ګوره دا دولت د ګوډاګی صحیح ده ګوډاګی څه شي ته ګوره د کچیرته د غلامانو ښکر کېدلی نن به د غني ښکرې له اسمان سره لګېدلی که د غلام او د مزدور لکۍ کېدله د غني به په هر کې لکۍ نه جایدله مبین صاحب دا صحیح ده غني نن 2000 پښې وې که غلامانو غپلی نن به غني خبرې نه وې کړې ټول به حیا دې وي نور څه ویلې غلامي څه شي ته وایه ته یو سړی دومره غلام مزدور او مجبور شي هغه څوک چې د افغانستان د دوی په اصطلاح د ملي اردو عسکر یې وژلي دي هغه دې خوشې سي هغه څوک چې انګریزان یې وژلي فرانسویان یې وژلي دلته راغلي صلیبیان یې وژلي هغه دې په زندان کې وي دغه د اردو عسکرو ته په کومه روحیه باندې دا خبرې کوې زه د اردو عسکرو په دې نظام کې ناستو عسکرو ته وایم ګورئ ستاسو مشران معاملهګر دي هغه څوک چې تاسو یې وژلی هغه یې خوشې کړه هغه څوک چې بهرنیان یې وژلي هغه یې په زندان کې ساتلي هغه څوک چې انګریزان یې وژلي هغه یې په زندان کې ساتلي دوی ته د تاسو وینه ارزښت نه لري کابل عسکرو مه وژنئ ځانونه د دوی په خاطر باندې د خدای روی وکړئ د کابل نظام مو وینې خرڅوي د تاسو په سر معامله کوي د تاسو وینې خرڅوي د تاسو کفن او دفن ته پیسې نه درکوي هغه څوک چې فرانسویان استرالیان او امریکایان یې وژلي دي هغوی زندان کې اچولي دي که 2000 د اردو عسکر چا وژلي دي هغه ته وایي ځه لاړ شه نر کار دې کړی ولې چې د تا وینه ورته ارزښت نه لري نه د کابل مزدور ادارې ته نه امریکایانو ته افغان عسکره یا الله روی درته کوم اوس هم چې نه پوهېږې ته بیا دې وژلی ته باید ووژل شي افغان عسکره اوس هم چې په خپل ځان او په خپل مال او په خپل اولاد باندې رحم نه کوي خون دې په خپله غاړه ده مه کوئ راشئ د اسلامي امارت د افغانستان د اتلانو تر څنګ ودرېږئ د هغه چا تر څنګ ودرېږه چې د تا له ننګ او له ناموس او له وینې نه دفاع کوي غیرت له طالب مشرانو زده کوي ای د اردو عسکره هغه د اردو عساکرو چې امریکایي عسکر یې وژلي دي بهرنیان یې وژلي دي طالبان د خلاصون لپاره ولې متحد دي ولې د دوی لپاره سرې کرښې دي ته خو د دې نظام عسکر وې ته خو د طالب عسکر نه وې بهرنیان دې وژلي طالب د تا په سر غیرت کوي له تا نه دفاع کوي بهرنیانو ته وایي چې تر ټولو بندیانو نه دغه 6 بندیان ماته مهمه دي دا به را خوشي کوي چې خوشي نه کې بین الافغاني خبرې خیال است او محال است د دې په خاطر چې دغه عسکرو بهرنیان وژلي بین الافغاني خبرو ته نشي تر څو چې لا د کابل د مزدور ادارې د عسکرو وینې توی شي ای افغان عسکره په ځان رحم وکړه اوس هم چې نه پوهېږې باید ووژل شي
دا تاسو څه کوئ؟ والله چې د مونږ په سر د مونږ د شهیدانو د وینو په سر طالب مشران دغسې معامله وکړي لکه د کابل ګوډاګۍ اداره یې چې کوي، هېڅ طالب به ټوپک وانخلي. تاسو ته شرم پکار ده. ننګ او غیرت له طالب مشرانو نه زده کوئ. بیا مونږ د پنجاب غلامان، بیا مونږ د امریکا غلامان. تاسو تر اوسه داسې غلامان لیدلي چې خپل د بادارانو ټانګونه وولي په دې نظام کې راوښیي؟ تر کله پورې به افغان عسکر وژل کېږي؟ ته له داسې چا نه دفاع کوې چې د کابل ښاروال د نن په اخلاقي فساد کې لاس په لاس ګیر شوی ده؟ ته له داسې چا نه دفاع کوې چې د تا د وینو هیڅ پروا نه لري؟ ته له داسې چا نه دفاع کوې چې د تا د ناموس پروا نه لري؟ ته له داسې چا نه دفاع کوې چې د تا د عزت پروا نه لري؟ په تا باندې هر رقم معاملې ته تیار ده، لیکن بهرانیان د دوی لپاره سرې کرښې دي. هغه اشغالګر د دوی لپاره سرې کرښې دي چې بار باره د کابل د مزدور ادارې عسکر بمبار کړي. تا تر اوسه لیدلي هغه امریکایانو چې په تا یې بمبار کړی د کابل عسکره، د ملي اردو عسکره، تا لیدلي چې محکمې ته وړاندې شوي دي؟ ځکه د تا وینه ارزښت نه لري. ته یو ډېر سپی امریکایانو ته ارزښت لري، د کابل د ادارې عسکر او چارواکي ورته نه لري. سبا به برطانویان هغه سپي ته میډال ورکړي چې دوی سره په کابل کې دنده اجرا کړي. لیکن د کابل د مزدور ادارې د وژل شوي کورنۍ نن په بایسکل کې مور ناسته ده سوال کوي. څومره د افسوس جای ده، څومره دردونکی ده چې د کابل ادارې عسکر له مجبوریت خپله لور خرڅوي. څومره دردونکې ده چې د کابل ادارې عسکر مور سوال کوي. شل او شد په دې نظام کې زخمی شوی عسکر په بایسکل کې کېنولی د جوماتونو مخ ته ګرځي، سوال کوي. ای د کابل د مزدور ادارې ګوډاګۍ ادارې عسکرو، تاسو زمونږ ورونه یاستئ. بیا هم درته سوال کو، عذر کو، راشئ د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږئ. مونږ له تاسو نه انتقام نه اخلو. تاسو هیڅکله زمونږ دښمنان نه یاستئ. هیڅکله مونږ په دې اراده باندې اسلامي امارت سلا نه ده راجګ کړی چې عسکر ووژني. لیکن ته چې د چا په دفاع کې ولاړې باید ته ووژل شې. ته چې له کوم نظام نه دفاع کوي په تا غیرت نه کوي، د تا ناموس ورته عزت محترم نه ده، د تا بچي نه دي محترم، د تا له مرګ نه وروسته په تا معامله کېږي، د تا له ناموس نه جنسي رشوت غواړي. بیا هم ته شرم نه لرې، بیا هم ته حیا نه لرې. سرکوزیه له هغه نظامي دریشۍ نه وشرمېږه چې تا تن باندې اچولې ده، له هغه عسکري بوټانو توپک نه وشرمېږه. د کومې ورځې دپاره دې دا ټوپک راجګ کړی چې پس له مرګه د ناموس خوندي نه ده؟ مور دې سوال کوي، د هغه مور ټیکري ته دې وګوره، حیا وکړه. هغه خپلو نازکو نازنینو بچیانو ته دې وګوره چې د تا بې غیرته له مرګ نه وروسته یتیمان کېږي. دا د مونږ د اوږو بوج جوړېږي. مه کوه. سر د ګریوان کې کته که، په تا حاکمان ټول په اروپا کې دي. هغه څوک چې ستا مشران دي، بچي په افغانستان کې تعلیم نه کوي، حتی اروپا کې تعلیم کوي. هغه څوک چې په تا حاکمان دي دلته ډاکټر ته نه ځي، اروپا ته ځي. هغه څوک چې په تا حاکمان دي د عیش او عشرت لپاره دوبۍ او اروپا او نورو ملکونو ته ځي. په دې ملک کې اوسېدل ورته شرم ده. دلته صرف د دې دپاره راغلی چې د تا تنخوا او د تا کوپونه خوري، صرف د دې دپاره راغلی چې د تا له ناموس سره معامله وکړي، ناموس دې خرڅ کړي. بیا دې هم ټوپک اچولی ده، چرس دې په لاس کې دي. ای خدای دې تباه او برباد کا. نو چې ته نه وژل کېږي نو د تا ژوند په کومه معنا باندې؟ داسې عسکر چې په داسې حالت کې ژوندي ګرځي، دا د مونږ د اوږو بوج ده، دا باید ووژل شي. چې دومره بې غیرته، دومره دووسه، دومره ناموس فروشه چې دا هر څه دې په واکمنانو کې ګورې، ګونګه خولې ټوپک دې په غاړه اچولی ځي د طالب مقابلې ته. هغه چا سره مقابله کوي چې د امریکانو ښکرې مات کړي؟ د هغه چا په وړاندې درېږي چې د تا له ناموس نه دفاع کوي؟ د هغه چا په وړاندې د سلا جګ کړی چې د دې ملک د ازادۍ لپاره وینې تویوي؟ نو ته خو یې دې وژله، خو ستا په بچیو، ستا په
سپین سره مور مزړه بدیږي د تاغه بوډا پلار باندې مزړه بدیږي چې وخت کې در باندې توي وي لتانه پاتې پاغه یتیمانو مزړه بدیږي قسم په خدای کا مزړه کیږي چې ودی واجنو لیکن دا زمونږ مجبوری ده چې ته د امریکانو د ګټو د پاره د بهرنیو د ګټو د پاره د هر څه پریخي دي ټوپک د اوږې ته اچولی د اتلانو مقابلې ته وتلی وي مړی د جنګ په ډګر کې خوسا شي څوک د پروا نه کوي سنګر کې د ډوډۍ په جای واښه خوري هغوی د زرکانو غوښې خوري په تا باندې حیا د خره غوښه خوري هغوی عیش او عشرت او ډانسونه کوي تاسو یو په بل باندې اړم دی شرم وکړئ د تاسو د بدبختۍ له لاسه مونږ چاته پورته نسو کتلی تاسو د افغانانو د تاریخ داغ شولی د تاسو کومه بېغیرتي مونږ وژاړو په کومه بېناموسۍ باندې مو اوښکې توی کړو کوم پیغور ته تلاړ شه بهر ملکونو کې دغه امریکانو نه پوښتنه وکړه په تاسو باندې شرمېږي ما درته ویلې که د غلامانو ښکر کېدلی د کابل د مزدور ادارې ښکر به دومره اوږده و چې بیا به دوی ته اپارتمان جوړول سکه لکۍ کېدلی له ټول کابل نه به د دې واکمنانو خاص کر د شړونګا او بړینګا غني لکۍ راتاوه شرم او حیا وکړئ مهرباني وکړئ مبين صاحب دا خبره چې دا وکړه عین په تاسو کېم دي تاسو وایي چې موږ معامله نه کوو چا سره مو هغه امریکا چې په موږ تاسو بمبار کوو یو معامله راکړو امریکا چې په موږ تاسو بمبار کوو تاسو امریکایي عسكر ګیر کړل بیرته خوشی کړل یم تب انا قنیم چا سره معامله وکړه د انا قنیم معامله چا سره وکړه تاسو چې موږ معامله نه کوو خو ګوره د کابل د ادارې 15000 عسكر راواخله نور امریکایان هم چې ګیر کړل په جنګ کې لږ صبر وکړه د کابل د ادارې 15000 عسكر ونیسه 15000 ورته دا ټول لالومه کنې او طالب خوشې کنې په خوشې کوي په یو امریکایي باندې مونږ خبرې څومره بندیان را خوشې کړه د ګونتانامو نه 15 تلان پر را خوشې کړه 10000 امریکان 10000 د کابل د مزدور ادارې څخه د 3 لک ملي اردو ژوندۍ ونیسه د غوړې په هغه کې کړای کې واچو امریکانو توه راکې کنه وای واچو پروا دې ملاکه کوي لیکن په یو امریکایي باندې مونږ له ګونتانامو نه 15 دانې 10 تلان را خوشې کړه چې هغه د مونږ ستوري دي هغه د مونږ اتلان دي په یو د پانتون استاد باندې 2 کسه وګوره مونږ 10 تلان پر خوشې کړل چې امریکایان کلم دې تزړه نه کوه د کابل مزدور ادارې سره کرخه مو په ماته کړل نو دلته خو زه درته وایم چې تاسو حیثیت نه لرئ دلته زوام د کابل د ادارې عسکري حیثیت تاسو نورم خوشی کړي یو امریکایي ګوره یو امریکایي سپای ونیسه 2000 د ملي اردو عسکر ونیسه امریکانو په هغه اوس پیدر سره معامله کوي خو لیکن په دې 2000 عسکر نه کوي نو د تا حیثیت زیات څه کدي سپی حیثیت براله خبره ده تا د امریکانو له خوانه لیدل کوم عسكر ته میډال ورکړي د ملي اردو لیکن امریکان خپل سپی ته میډالونه ورکړي د سپی تلین مانزي زه درته وایم چې حیثیت مو په دې کې ده چې خپل د حیثیت اعاده وکړئ راشه د اسلامي امارت تر څنګ ودرېږئ دا تاسو په ګټه ده